سلام درنښت او مینه د سکون رادیو قدرمنو اوریدونکو او د خواله رسنۍ درنو کتونکو ستړي مسئ شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی. درنو اوریدونکو او کتونکو دې خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال رادعوت کوو. د هغوی پر ژوند ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږیږو. د نن خپرونه کې د هلمند تکړه ځوان خوږژبی او تاند شاعر ښاغلی قاري علاالدین سراجي صاحب میلمه دی. هیله ده زموږ دا خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. ښاغلی سراجي ته ښایسته هرکلی. سلامونه نیک هیلې کرامات تاند صاحب محترمه تاسو ته او د خپرونې ټولو مینهوالو ته هیلهمند یم ټوله ښه یاست او د ژوند چارې په خیر درباندې تېرېږي. ډېره زیاته مننه او مننه هم کوو ښاغلی سراجي صاحب چې خپرونه کې مو زموږ دعوت قبول کړ، ځان مو حاضر کړئ. موږ چې کله میلمه خپرونه کې را دعوت کوو لومړنی د هغه د ژوند په اړه، د زده کړو په اړه او همدارنګه شعر و شاعري ته د راتګ په اړه پوښتنه ورڅخه کوو. که نن له ښاغلي سراجي صاحب څخه دا وپوښتو چې ښاغلی علاالدین سراجي صاحب چیرې زیږېدلی دی، څومره زده کړې کړي دي او په دې برخه کې څومره وخت کېږي چې د شعر او ادب ډګر ته راغلی؟ ان صاحب محترمه، زه قاري علاالدین سراجي د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د 11 غربي اوسېدونکی یم او خپلې دیني زده کړې چې مې دي په المدرسه عربیه زاهدیه کې مې شروع کړي دي چې اوس تقریبا وړې دورې ته رسولي دي او د شعر سلسله خو چې ده تقریبا 3 کاله یا 4 کاله کېږي چې شاعري ته مې ملا تړلې ده او شعرونه لیکم. 3 کاله 4 کاله عصري زده کړو په اړه که وپوښتو؟ عصري زده کړې چې مې دي ان صاحب محترمه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ چانجیر بازار تخنیکي او مسلکي لیسې دلته په 12 سیم کې یم اوس. ډېر ښه. هیله ده نور هم په دې برخه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. د شعر په اړه که وپوښتو ښاغلی سراجي صاحب، تقریبا تاسې وویل چې 3 کاله کېږي چې د شعر دې ډګر ته راغلي یاست. لامل یې څه بولئ چې مثلا تاسې قلم راخلئ او د ادب په دې برخه کې کار کوئ؟ ان صاحب محترمه، دا خو د شعر خو یو د الله تعالی ورکړه د انسان ته چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، خو چې دا د شعر لیکل چې یو څوک غواړي چې زه شعر ولیکم هغه باید یو عامل ولري، په هغه خاطر باندې باید د شعر شروع کړي. نو ما کتاب کتلی چې هلته د حضرت حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه حکایت راغلی و. اول ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ ته یې شعر ویلی و او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هغه ته خپل څادر یا پټور کړی و په تحفه کې. نو په دې خاطر باندې موږ هم شاعري ته ملا وتړل چې موږ هم باید شعر ولیکو او د شعر په ژبه باندې خپل ولس ته خدمت وکړو. ډېر ښه. ښاغلی سراجي صاحب، د غزلونو تعداد څومره دی د شعرونو ده او په کوم فورم کې مو ډېره شاعري کړې ده؟ غزل فورم دی، مثلا مثنوي ده، نظم دی، څنګه؟ ان صاحب محترمه، شعرونه تقریبا دا چې موږ په دیني زده کړو باندې هم بوخت یو او عصري زده کړې مو هم شروع کړي دي، نو ډېر توجه مو هغې خواته ده، خو بیا هم د شعر په برخه کې مو کار کړی دی ډېر. تقریبا 1.5 یا 100 ته به مې تقریبا شعرونه رسېدلي وي چې ما لیکلي دي. ټول غزل شعرونه دي؟ ټول غزل شعرونه دي، یوه دانه مصنوي پشکې کې دي. ډېر ښه. غزل به در څخه واورو، د خپرونې شیبو کې به ستا له شاعري څخه یو غزل واورو تر څو موږ او درنه لیدونکي او اورېدونکي خوند ورڅخه واخلي. ان صاحب محترمه، وایي هرې بلا ته درېدلې ومه، دا ستا پر سر دار ته ختلی ومه. دا ستا پر سر دار ته ختلی ومه. هرې بلا ته درېدلې ومه، دا ستا پر سر دار ته ختلی ومه، چې پرمختګ کومه ښه پوهېږم پر بازو غمېدلې ومه. چې پرمختګ کومه ښه پوهېږم پر بازو غمېدلې ومه. څومره عالي. د ژوندانه خاطرې ډېرې لرم، چا ټکور کړې چا وهلی ومه، او د بې علمۍ کچه مې دومره وه چې په غبي ټولو پېژندلی ومه، او زه چې له کوره به په پټه تلمه سراجي مور به مې لیدلې ومه. زه چې له کوره څه په پټه تلمه سراجي مور به مې لیدلې ومه. ډېر ښایسته، ډېر عالي. ښاغلی سراجي صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې تقریبا 180 پورې شعرونه مو کښلي دي، همدومره به وي؟ د شعرو برخه البته محتوا کوم موضوع ته ځانګړې شوې ده ډېرې پورې؟ عشق، وطني شعرونه، مثلا نبوي کلامونه، عرفاني، څنګه؟ ان صاحب محترمه، شعر خو دا رقم دی چې الهام انسان ته راغلی، بیا دا نه ګوري چې باید وطني شعر زه وکړم. الهام داسې دی چې عشقي شعرونه مو هم کښلي دي، وطني شعرونه مو هم کښلي دي،
او زیاته برخه چې د حماسي شعرونه دي. حماسي شعرونه دي. او غزل خو یوه ځانګړنه دا ده ښاغلی سراجي صاحب چې موږ کولی سو هره موضوع ورپکښې راواخلو، حتی کولی سو چې د یو بیت په 2 مصرعو کې مثلا یوه موضوع یو موضوع ورپکښې راواخلو، بله مصرعي کې بله موضوع راواخلو. سراجي صاحب د نثر په برخه کې وپوښتو، نثر په برخه کې هم کلم چلولی؟ یا د نثر په برخه کې کار نه دی کړی. لامل څه دی چې ډېری وخت شاعران د شعر په برخه کې ډېر کار کوي، مثلا څو کلونو کار کوي په دې برخه کې شعرونه لیکي، نثر برخه کې کار نه کوي؟ انسه محترمه دا خو ما تاته وویل چې شعر چې سړی کاږي د الهام خبره ده. ډېر خلکو بیا نثر ته نه فکر کېږي چې باید زه نثر وکاږم، ځکه چې غزل یو چا دپاره چې الهام راسي او څوک چې غواړي زه غزل شعر وکاږم ډېر محتوا یې غزل ته ځانګړې شوې او ډېر خلک غواړي چې باید د غزل وسا طریقه ورته برابره کړي، بس په وسا طریقه باندې وکاږي. مننه سراجي صاحب. که یو ځل بیا هغه مخکنۍ پوښتنې ته ستانه سو، قسم دا پوښتنه باید لومړني سر کې سوې وی. تاسې ویل چې 3 کاله کېږي شعر کاږئ، د شعر په برخه کې کار کوئ، د ادب په دې برخه کې، او د شعرو تعداد مو تقریبا 180 دی. کوم شعري کتاب ټولګه چاپ ناچاپ یا په دې برخه کې آمادګي لرئ، چمتووالی ورته لرئ تر څو ستاسې خواره واره شعرونه د یوې ټولګې په توګه ستاسې مینوال او هیلمندوال ته وړاندې سي؟ انسه محترمه ما مخکې غوښتله چې زه باید یو کتاب چاپ کړم او یو کتاب ولرم، خو چې د بعضو ملګرو سره مشوره وکړله هغوی تاسو باید یو څه موده وروسته بیا د کتاب چاپ کړئ، ځکه چې اوس تاسو شعرونه چې دي لږ شعرونه به یا به نه وي، خو خبره داسې ده چې تاسو باید یو څه راضیات ته فکر پکې وکړئ، شعرونه مو باید نور هم پیاوړي سي او بیا باید هغه کتاب تاسو چاپ کړئ. نو په دې وجه به مو کتاب ځنډولی. ډېر ښه هیله ده چې یوه ورځ ستاسې شعرونه د یوې ټولګې په بڼه موږ او درانه لیدونکي اورېدونکي او ټول هلمندوال ترې برخمن سي. غزل به درڅخه واورو ښاغلی سراجي. انسه محترمه وای هڅه کوم چې کاروبار پیدا کم، نور مې نو ژوند لره بهار پیدا کم. نور مې نو ژوند لره بهار پیدا کړم. هڅه کوم چې کاروبار پیدا کم، نور مې نو ژوند لره بهار پیدا کم. بالا یو وخت را رسېدلی بولم، بالا یو وخت را رسېدلی بولم چې خپل زړګي لره قرار پیدا کم. زه په ترڅو دغسې ګرځم، زه په ترڅو پورې دغسې ګرځم، باید پیسې او اعتبار پیدا کم، نور به دا خلک سره وپېژنم. انسه محترمه نور به دا خلک سره وپېژنم، باید په دغو کې غدار پیدا کم. سراجي ستا چې شاعري سراجي ستا د شاعرۍ بیتونه وسبېده بیا بیا سهار پیدا کړم. ډېر ښایسته، ډېر عالي. ښاغلی سراجي صاحب ډېر ښه غزل و، دا هم ښه غزل و، مخکنی هم ډېر ښه غزل و. یو د لهجو خبره پکښې وه چې دا د شاعرانو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې خپلې سیمه ییز لهجې ته مثلا ډېر کار وکړي. د بالا یو لغات پکښې و چې زموږ هلمند بیش ډېری وګړي یې وایي، دا ډېر ښه و، ماته ډېر خوند راکوي. او دا د شاعرانو څخه زموږ یوه هیله هم دا ده تر څو دوی خپل سیمه ییزو لغاتو ته په شعر و شاعرۍ کې کار وکړي او په دې برخه کې مثلا هغه لغاتونه چې دوی په ورځني ژوند کې وایي یا مثلا په ورځنیو خبرو کې استعمالوي د دوی د سیمې لغاتونه وي، هغه هم شعر و شاعرۍ ته راداخل کړي تر څو همداسې پاتې سي او مثلا بیخي د ویلو څخه هیر نه سي او خلک یې نور هم په ویلو خوند ورڅخه واخلي. او دا سیمه ییز لغاتونه یا سیمه ییزه لهجه په خپل شعر کارول د هر شاعر لپاره تر ټولو مهم څیز دی، ځکه د لهجې له وجې هغه شاعر پېژندل کېږي، اثار یې پېژندل کېږي. ډېره مننه ښاغلی سراجي صاحب. اوسنی وخت کې هلمند کې شعر و شاعري برخه څنګه ارزوئ چې مثلا دې برخه کې د مرکز تر څنګ موږ ځینو ولسوالیو کې ادبي ټولنې هم لرو، دوی دغه روان جریان څنګه ارزوئ؟ انسه محترمه په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ الحمدلله په نادعلي ولسوالۍ کې خپل د ځان لپاره ټولنه لرو. هلته حاجي صاحب حاجي جانان جتمل صاحب زموږ د ټولنې مشر دی او بیا په دې باندې هم ویاړو چې موږ سکون راډیو لرو، ځکه چې محمد اکبر فیروز صاحب یو وخت یادونه کوي، هغه وایي چې سکون راډیو زموږ خپله راډیو او واقعا هم زموږ خپله راډیو ده، ځکه چې موږ د نادعلي دپاره ډېر زیات خدمت کړی دی، زموږ د نادعلي د شاعرانو دپاره ډېر زیات خدمت کړی دی او هر وخت یې موږ رابللي دلته خپرونو ته او موږ دې تشویق کړي چې موږ باید شاعري وکړو او شعرونه وکاږو. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. وروستي 2 بیتونه به درڅخه واورو بیا به مخه ښه وکړو ښاغلی سراجي. انسه محترمه وایي چې د چا ونه کې سپکه د زړه سره ځان دې وساته په کلکه د زړه سره، او چې د چا ونه کې سپکه د زړه سره ځان دې وساته په کلکه د زړه سره، بیا دې نوم دلته وانورم راسه ورک سه د ټوپکه لرم کرکه د زړه سره.
زړه مې بل رقم خوشحال دی او نڅېږي امن ولې د سرګکه د زړه سره را روان اختر به یو ځای میله باسو را روان اختر به یو ځای میله باسو بیا چې ورک نسې هلکه د زړه سره سراجي سره احتیاط یو څه پکار دی سراجي سره احتیاط یو څه پکار دی دی له درده یو مندکه د زړه سره دی له درده یو مندکه د زړه سره. ښاغلی سراجي وروستی لنډو ټکو کې نوي شاعرانو ته پیغام. انسه محترمه لکه څرنګه چې تا یادونه وکړله باید موږ خپل د ژبې دپاره خدمت وکړو. لکه نور نړۍ چې غواړي چې خپل د ژبې دپاره خدمت وکړي موږ تاسو هم باید د خپلې پښتو دپاره او بیا بالخصوصا د هلمند دپاره د هلمند د لهجې دپاره باید خدمت وکړو. څوک چې شعر لیکي باید یو داسې الفاظ پکې راوي چې هغه د هلمندي الفاظو سره تړلي وي، یعنې د هلمند په ژبو کې دا کارول کېږي. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان ښاغلی سراجي صاحب. د سکون راډیو قدرمنو اورېدونکو نننی شاعرانه بنډار همدومره.